ودرېږه ودرېږه، چېرته ځې؟ ته څوک یې؟ چېرته ځې؟ صبر صبر چې ډېر ستړی شوم. وروره ته خو ما هم ونه پېژندلې چې ته څوک یې، خو زه د دې خاورې یو ساتونکی یم. دا دریشي وګوره، نه ګورې؟ سترګې نه لرې؟ غوسه کېږم، زخمي یم، پخپله لګېدلی یم. د درد پوښتنه خو مې ونه کې، د ستړیا پوښتنه خو مې ونه کې. راته وایه چې ودرېږه. څوک یې ته؟ په دې خو زم پوهېږم چې ستا په ځان کې دریشي ده. دا خو زم وینم. دا ووایه چې د شپې 12 بجو کې چېرته ځې؟ وروره په 12 بجو کې په دې تیاره کې نن هغې چا ته ځمه چې په یو کال کې ما یې څوک ونه لیده. مور، خور، پلار، ورور، د ژوند ملګری، مینا، محبت مې، کلی مې، دوستان مې، کلیوال مې. وروره ته خو د څېرې نه، د دې لباس نه، د دې ویښتو نه ما ته طالب جان ښکاري. که خدای مې دې نه غلطوي، رښتیا مې ویل؟ هو وروره، تا رښتیا وویلې. وای درده. پوره یو کال کېږي وروره، پوره یو کال کېږي چې خپل فامیل ته نه یم تللی. پوره یو کال کېږي چې خپل ماشومان مې نه دي لیدلي. پوره یو کال کېږي چې خپل مور او پلار مې نه دي لیدلي. وروره دا ووایه چې څه وکړو؟ شکر خدایا چې داسې چا سره مخامخ شوم چې په دې دقیقه کې، په دې ثانیه کې د دې زړه نه غواړي چې په ما ډز وکړي، او نه زما زړه غواړي چې زه په دې ډز وکړم. نن وروره هغې خبرو ته رارسېدلی یو چې نن زما او ستا ترمنځ په 12 بجو کې د تاوتریخوالي کمښت پیلېږي، او د یو تلپاتې اوربند په هیله راروتي یو. زما مخه پرېږدې چې زه مې مور ته لاړ شم، پلار ته مې لاړ شم، هغې وګورم، ژوند مې وګورم، زندګي مې وګورم. وروره هغه پورې کلی زما دی. ته د کوم کلی یې؟ وروره ته رښتیا وایې د هغې پورې کلي ته یې؟ د هغې کلي نه زم یمه. شکر خدایا، شکر. زه فکر کوم چې ته زما ګاونډی مې یې که نه؟ کیدای شي ستا ګاونډی یم. ووایه چې ته د چا زوی یې؟ زه د سلطان شاه زوی یم. زما پلار پېژنې؟ هو وروره ته د سلطان شاه زوی یې؟ پلار مې د خدای وبخي، هغه اوس مړ شوی دی. هغه ډېر ارمانونه له ځان سره ویوړل، یوازینی ارمان یې په دې هېواد کې سوله و. وروره ستا سوله خوښېږي؟ زما ډېره سوله خوښېږي وروره. د کوم افغان سوله نه خوښېږي؟ غواړم چې په سوله کې، په امن کې خپل کور ته لاړ شم، خپل اولادونه ماشومان وګورم. وروره راځه چې یو ځای سره کور ته لاړ شو. شکر خدایا،
خدي چرته دا سندرې ولې نشتا په خندا خندا خبرې ولې نشتا دلته ټول کلی او ورورا زما او ستا مخالفت نه څه نه جوړېږي جنګ نه څه نه جوړېږي زمونږ او ستاسو په دې هېواد کې څومره بې ګناه ستاسې طرف ته زمونږ طرف ته څومره بې ګناه شهیدان شول څومره خلکو ارمانونه ځان سره خاورې شول څومره کونډې یتیمان پیدا شولې خو نن زما اوښکې دا د خوشحالۍ دي زه د خوشحالۍ احساس کوم ټوپک نه زما د ټوپک د ډز نه زما کرکه کېږي همداسې به هم ستا هم کرکه کېږي زه پوهېږم که نه هو وروره بلکل رښتیا دې وویل نور نو دا ټوپک خطا که راځه وروره راځه راغاړې اوسه ډېره مننه زه چې ځو راځه چې ځو جنگ نستړي افغان